نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه منورې ته لاړ کنه نو الته کې یو نوجوان صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه غیر چا پیر ډیر تاویدو کله به مخې ته راتو کله به شاته راتو کله به ښي طرف ته کله ګس طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته به داسې کتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام روغ ته ویل که څه چل دې ته راشه هغه چې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل څه مسله ده کله راته مخې ته راځي ودرېږي کله شاته راځي ودرېږي کله ښي طرف ته کله ګس طرف ته ما ته نیغ نیغ ګوري ولې هغه ورته احبک یا رسول الله د الله پاکه پیغمبر زه در سره مینه کوم زه در سره څه کومه مینه در سره کوم ډېره نبی علیہ السلام مینه را سره کوي وی رښتیا چې د خولې خبره ده کوم رښتیا مینه کوي نه د الله پاکه پیغمبر د زړه نه در سره مینه کوم وی ښه بیا پلار دې څه کار کوي مسلمان دی کو کافر بیا خو کافر دی بیا لاړ شه ماله د پلار سر راوړه ماله د پلار سر راوړه بس دا مضبوط امتحان دی که نه دی لاړ شه چې پلار د کافر دی بیا د هغه سر ماله راوړه نوجوان صحابي توره یې راویستی یو کړس یې داسې وتمبو ټیکې له یې راپرېښوده وی د الله پاکه پیغمبر دومره مهلت راکړه چې صرف هغه ته ورسم صرف هغه ته ورسم اوس به ستا په خپو کې سر پروت وي منډه یې کړه چې منډه کړه نبي علیه الصلوۃ والسلام ورته اواز کوي لکه دې خوا راشه راشه دې خوا چې راغې موږ په چا پلارانو نه وجنو موږ په چا پلاران نه وجنو خو تا وی زه در سره مینه کوم نه ما چې رښتینې مینه کوي کاسې د خولې مینه ده بیا دغه نوجوان صحابي به د نبی علیه الصلوۃ والسلام مجلس ته ډېر زیات راتو د نبی علیه السلام خدمت پی کوو څه ورځې تېرې شوې نبی علیه السلام دې ونه لیدو چې وایي دی د صحابه کرامو نه تپوس وکړو یاره هلک په زما مجلس ته راته اوس نشته چې چېرته تللی دی صحابه کرامو ورته وفرمیل وایي د الله پاکه پیغمبر بیمار دی ناجوړه دی ځکه نشي راتلی نبي علیه السلام یې ښه وایي ځئ چې پوښتنې لی لاړ شو چې تپوس یې وکړو راځئ چې لاړ شو نبي علیه السلام د صحابه کرامو سره ملګری شو لاړ د هغې هلک تپوس لا خو چې د دغې نوجوان صحابي څنګه په نبي علیه السلام نظر ولګېد دی په ژړا شو دې په ژړا شو نو نبی علیه الصلوۃ والسلام ورله تسلي ورکړه بچیه جاړه ما الله به دې جوړ کړي ستا نه ډېر بیماران دي الله هغه جوړ کړي تا به م الله ښه کړي څه یې ونه ورکړه تسلي نو چې کله بیمار لاړ شي نو لومبې طریقه دا ده چې هغه له به څه ورکړي تسلي به وله ورکړي نبي علیه السلام ورله تسلي ورکړه بیا ورته نبی علیه الصلوۃ والسلام په دې سر باندې لاس کېښودو چې نبی علیه السلام ورله تسلي ورکوله دغه نوجوان صحابي ورته وی د الله پاکه پیغمبر د دې وجې نه جاړم چې زه به مړ شم د مرګ نه یېرېږم د الله پاکه پیغمبر د دې وجې نه جاړم ولې جاړې وی د دې وجې نه جاړم ما به اورېدل چې په مکه کې یو پیغمبر دی او خلک په ډېر ظلمونه کوي خلک ورسره ډېر زیاتي کوي ما به وی چې ارمان چې دا پیغمبر مدینې منورې ته راشي چې زه ډېر خدمت وکړم د الله پاکه پیغمبره ته مدینې منورې ته رالې خو معلومېږي داسې چې زه دې جدا کېږم زه در نه جدا کېږم ما ستا خدمت ونه کو زه مرم زه په ځان پوهېږم نو دا جاړم په دې باندې چې زما کوم ارمان هغه پوره نه شو ما ستا خدمت ونه کو نبي علیه الصلوۃ والسلام ورله تسلي ورکړه بیا ورته په دې سر لاس کېښودو او بیا ورته دعا وکړه الله ته ورته شفا نصیب کړه خو نبي علیه الصلوۃ والسلام چې څنګه د نوجوان صحابي د خوا نه رووت که نه نو چې کوم رشته دار یو هغې ته ووي معلومېږي داسې چې د هلک وفات کېږي داسې معلومېږي خو که وایي دې وفات شو ما به خبروئ زه به یې جنازې له راځم زه به یې جنازې له راځم بهرحال وخت تېر شو نبي اسلام بیا تپوس وکړي هغه نوجوان هلک چې و د هغه څه وشو وایي د الله پاکه پیغمبره خو وفات شوی دی وفات شوی دی او ښه ما خو دوی ته ویلي چې ما به خبروئ دوی زه خبر کړی نه یم راځئ چې ځو نبي علیه السلام ځان سره صحابه کرام ملګري کړو روان شو لاړو نو چې کله رشته دارو له ورل نبي علیه السلام ورته وفرمیل ګوره ما تاسو ته ویلي وو چې دې وفات شي ما به خبر کوي زه به په ده جنازه کوم نو تاسو زه نه یم خبر کړی هغې رشته دارو ته وایي د الله پاکه پیغمبره مونږ ته فتح وه چې که ته په ده جنازه وکړې الله درته مغفرت نصیب کوي ته ده پکې ډېره پیدا ده خو د الله پاکه پیغمبره مونږ ته ځکه خبر نه کړي چې په دې لاره باندې د یهودو کورونه دي نو مونږ وی چې ته جنازې له راځې هسې نه چې تا ته یهودیان تکلیف در ورسوي نو مونږ وی په جنازه کې زمونږ د دې ملګري پیدا ده زمونږ د دې رشته دار پیدا ده خو په نه راتلو کې ستا پیدا ده نو ځکه مونږ تا ته ونه وي نبي علیه السلام ښه صحابه کرامو ته وفرمیل وی راځئ چې ځو چې لاړ شو نبي علیه السلام د دې نوجوان صحابي په قبر ودرېدو صحابه کرامو ته وی دعا وکړئ نو چې نبي علیه السلام لاس مبارک اوچت کړو نو څه ډېره عجیبه دعا یې وکړه وی الله د دې نوجوان هلک سره د قیامت په ورځ داسې میلاو شه چې دې تا ته خاندي او ته ده ته خاندي چې دې تا ته خاندي
خاندي استاسو نه تاسو کوم چې زه تا ته خاندم او ته ما ته خاندي خو مطلب دا چې دیو بل رضا یو کنه الله چې دې ستانه رضا یو ته ته رضا ایو صحابي وي او په دغه وخت کې ما ډیر ارمانو کو چې کاش دې قبر والا په ځای زوي چې دا دعا نبی رسول الله ما ته کړې وي دې په ځای زوي اوس دې نوجوان صحابي څخه خبره کړې وا احبک یا الله پاک پیغمبر ستا سره مینا کو یو خدای نبی رسول الله سره پیدا کړي مینا دا واقع په بل خبره پورې راځي شماته د بیمار پرسې طریقہ